د کهانې په شروعات کې موږ د لندن یو یتیمخانه ګورو په کم کې چې صوفي نوم یو وړه جینۍ اوسېږي او د دې دا بیماري وي چې دی له خوب نه ورځي نو د دې د وجې دا اکثر د شپې ویښه وي یوه شپه دا په کړکۍ کې بهر ګوري چې ناګهانه دا یو ډېر لوی او هیبتناکه سوری وویني دا یو دیو وي کم چې د ښار ډسبن سیده کوي خو د صوفي دا بدقسمتي وي چې دا دیو دا وویني او د دیوانو د قانون مطابق که چېرې یو انسان دا دیو وویني نو بیا به دا دیو دا انسان ځان سره لازمي بوزي د دې د وجې چې د دې راز چاته ښکاره نشي دا دیو خپل غټ لاس په کړکۍ کې وردن نه کړي او صوفي سره د کمبل ځان سره اوچته کی او د دیوانو دنیا ته بوزي صوفي په اول کې خو ډېره زیاته ویریږي ځکه چې دی اورېدلی وي چې دیوان ماشومان خوري خو ډېره زر دې ته پته ولګي چې دا دیو د نورو نه مختلف دی دا دیو صوفي ته ووایي چې زه صرف یو سبزي خورم چې د کمې نوم سنوس کم بر دی او دا ډېره بېمزې سبزي وي او دا دیو انسانانو ته هیڅ نقصان نه رسوي نو دې د وجې صوفي دله بګ فرینډلي جاینټ نوم ورکړي یعنی BFG دلته صوفي ته دا پته ولګي چې د BFG کار دی خوبونه رانیول او دا خوبونه بیا د ماشومانو په غوږ کې ورچوف کول او دا د دې لپاره چې ماشومان ښکلي خوبونه وویني BFG صوفي د خوبونو یو جادویي دنیا ته بوزي چېرته چې دوی دواړه د رڼا په شکل کې خوبونه رانیسي او په بوتل کې قید کوي دې سره د صوفي او د BFG په منځ کې یو ډېره ښه ملګرتیا جوړه شي خو په دې دنیا کې BFG یوازې نه وي بلکې دلته 9 دیوان نور هم وي چې د BFG نه ډېر زیات غټ طاقتور او ظالمان هم وي دوی انسانان خوري او د ښکار دپاره د ښار طرف ته ځي دا نور دیوان BFG پورې ډېرې زیاتې خنداګانې کوي او د کم قد د وجې دته ګوټکه وایي کله چې په دې ادمخورانو باندې د BFG په کور کې د انسان بینو لګي نو صوفي په خطر کې شي خو BFG په خپل ذهانت باندې دا دی نه بچ کی صوفي ته دا احساس وشي که چېرې موږ دا ادمخور دیوان وایسار نه کړل نو دوی به د ټولې دنیا ماشومان وخوري نو دا BFG سره یو منصوبه جوړه کړي BFG یو خاص خوب تیار کړي او دا بیا د انګلینډ د ملکې په ذهن کې ورپرېږدي په کم کې چې ملکې ته ښودلی کېږي چې یو دیو د ښار ماشومان تښتوي او یو ماشوم د دې په کړکۍ کې ناستی او دې نه مدد غواړي خو چې کله د ملکې سترګې کولو شي نو څه ګوري چې صوفي د دې په کړکۍ کې ناستی او د دې لیدو سره دا ډېره حیرانه شي صوفي ملکه BFG سره ملو کړي او د دیوانو د ظلم باره کې ورته هم ووایي ملکه فورا خپل فوج له دغه دیوانو خلاف د کاروي حکم ورکړي د انګلینډ فوج د هلیکاپټرو په مدد سره د دیوانو په دنیا باندې حمله وکړي په دې حمله کې BFG د دې مدد کوي د مقابلې کول نه پس دا دیوان غیر کړي شي او د سمندر په منځ کې یو جزیره کې قید کړي په اخر کې مونږ ګورو چې صوفي د یتیمخانې په ځای د ملکې د محل په یو ښکلي کمره کې اوسېږي BFG واپس خپل جادویي دنیا ته لاړ شي او هغه د ښه په اطمینان د خوبونو کار کوي صوفي هر سحر په خپله کړکۍ کې ولاړه وي او BFG یادوي خو د BFG د اورېدو طاقت ډېر زیات وي نو د دې د وجې دې د صوفي اواز واوري او په خندا شي او همدې سره دا کهاني دلته سر ته ورسي اوس که دې ویډیو تاسو له مزه درکړې وي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ